دا کورنۍ د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ څخه دلته کوټې ته د ناروغۍ د درملنې لپاره راغلي. د کورنۍ مشر حاجي سید عمر وایي دوی خپل د وطن حکومت او ناپوه ډاکټرانو دې ته اړ کړي چې دوی خپل ناروغ تر دغه ځایه راورسوي. زموږ حالت نه هسپتالونه شته نه علاجونه شته. کم ځای چې مثال کلینیکان دي یا شفاخانې دي هغه د هغه خلکو غور کېږي چې هغه مثال په حکومت کې لاس لري یا د حکومت خلک یا مثال د دوی په ځای پورې لاس نیولې و د غریبانو یو چا یې نه کېږي نشته. موږ ډېر ټوک یو. موږ په افغانستان کې دونه دربدره یو چې یعنې د غور سړی یو څوک نه لري نشته له هغه سړي بغیر چې هغه یو مثال یو د لاس نیولو ځای لري او یو په حکومت کې برخه لري. دوی له خپل سپین ږیري ناروغ سره 18 ساعته مزل کړی او په لسګونه وارې او پاکستاني ملیشو ته پیسې ورکړي. د سید عمر په رقم هره ورځ سلګونه افغان ناروغان د درملنې په خاطر پاکستان هیواد ته راځي. افغان ناروغان ګیله کوي چې د جنګونو له امله د دوی په هیواد کې نه سم ډاکټر شته او نه هم روغتونونه. که څه هم د نړۍ په کچه افغانستان د درملنې لپاره یو ناوړه هیواد بلل کیږي، خو بل خواته د WHO یعنی ورلد هیلث ارګنایزیشن لخوا پاکستان هیواد د معالجې په برخه کې د نړۍ له 190 هیوادو په منځ کې په 122 نمبر ځای لري. د افغانستان غزني، زابل، کندهار او هلمند ولایتو څخه ناروغان د کوټې ډاکټرانو ته د درملنې په خاطر راځي. نو هم په دې وجه دا وخت د کوټې په کوچني ښار کې تر 80 زیات شخصي روغتونونه فعال دي. موږ ته یو بل افغان ناروغ وایي چې دوی د فراه ولایت څخه راغلي او وایي چې دوی په لارې څو وارې راګرځول سوي او په وار یې د ملیشو څخه د پیسو په بدل کې ځان خلاص کړی. انشاءالله چې د بارډر راواوښتلو په ډغه اوله سر چارواکي ولاړو و شناخته کارت راکړم مال د اجانې را سره د ډېر په تکلیف ده چې ما زه پیسې نه لرم د افغانستان خوار زار راغلي پیسې خو هغه انشاءالله ته مصرف شي. دوی وایي چې د کوټې ډاکټران که څه هم د افغانستان تر ډاکټرانو ډېر ښه دي، خو ډاکټر سي کله پوه سي چې دغه ناروغ له افغانستان څخه راغلی نو سم د لاسه د معایناتو یو لوی لیست دوی ته په لاس ورکړي او ورته وایي چې دغه معاینات به یوازې له فلاني لابراتوار څخه کوي په کم کې چې د دوی خپل کمیشن معلوم کړل سوی وي. دوی زیاتوي د معایناتو په رقم د کوټې ډاکټرانو د دواو خپل شخصي کمپنیانې خلاصې کړي او د زیاتې ګټې لپاره یوازې د خپلې کمپنۍ دوا لیکي. نو هم په دې وجه زیاتره وخت یې دوا دونه سي چې دوی یې په شا او خپلو کورو ته وړي. د دا ځای ډاکټران چې دي دا شخصي هسپتالونه چې دي معنا د خپله ډاکټرانو چې جوړ کړي دي دا هم دواګانې په ډېرو ګران قیمتو ورکوي، د مظلوم وزله نه کوي، کومک نه ورسره کوي چې 10 کالداري 10 کالداري 50 پاتې معنا 15 کال یو پنجې پاتې او دوام نه درکوي ګرځي همکاري نه کوي، ډېر ظلم کوي. داسې په زراو افغانانو دلته په کوټه او پېښور کې په ډاکټرانو خپلې شتمنۍ بایللي او نور ډېر د مجبورۍ له خاطر دې ته اړ سوي چې دوی دلته راسي او د خپلو ناروغانو درملنه وکړي. بیا هفتې کې چې راغلی یم درد مې هغه درد دی هسې دوا یې کوم خوب ګر سره راباندې ورک دی درد سره ډېره په عذاب یم پیسې مو خلاص وي بیخي داسې څه چې بیخي ګر سره پیسه نه وه چې یو شی له مرسته واخلي بیا نمکه ډوډۍ مې د چا سره یې ګوله خوړلی چې پیسې راڅخه خلاص وي. دوی وایي که چیرې موږ په خپل هیواد کې ښه روغتون او ډاکټر ولرو نو موږ به له دغو ستونزو څخه خلاص شو. که څه هم د افغانستان ناروغانو ته اجازه ورکړل سوې چې دوی دلته خپله درملنه وکړي، خو له دغه سره دوی دا ګیله هم کوي چې دلته له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له ډاکټر سره یو عام پولیس له دوی سره رشوت اخلي او بې ځایه ځوروي. عزیز سباون، سیمه نیوز، کوټه.